محترم حاضرینو، الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې ډېره امتحاني زندگی ده. د انسان د دنیا د زندگی حالات همیشه پر انسان باندې عدل بدل راځي. کله پر انسان باندې د خوشحالی حالات وي او کله بیا انسان د غم د کیفیاتو سره مخامخي. کله کله د انسان لاس ډېر فراخي او د انسان زندگی د الله تعالی په نعمتونو کې تیریش. کله بیا انسان ډېر لاستنګي د قرض در بوجو لاندې او د انسان زندگی په ډېرو تنګو حالاتو کې تیریش. کله پر انسان باندې د ځوانۍ او د صحت زمانه وي، کله بیا انسان د بیماری او د بوډاوالي د زمانې سره مخامخ کیږي. خو د انسان زندگی د دنیا د غم او د خوشحالی په حالاتو کې روانه زندگی بلل کیږي. د انسان دا عقیده، د انسان دا ګماني چې د دنیا زندگی روانه د تیریږي چې په هر شکل باندې د ځان پای ته رسوي، لیکن د زکندن پر وخت باندې، د مرګ پر وخت باندې انسان ته دا معلومات وسی چې د دنیا زندگی نه تیریدله، در حقیقت زه د دنیا در زندگی تیر سولم او د دنیا در زندگی ولاړم. خو د دنیا په زندگی کې چې څومره انسانیت دی، د دې ټوله انسانیت منزل یو دی، د ټوله انسانیت سفر یو دی او د ټوله انسانیت د رسیدلو محل یو دی. ټوله انسانیت یو ورځ دنیا ته راځي او یو ورځ بیا د دنیا سره رخصتیږي او یو ورځ د قیامت میدان کې پیشیږي او یو ورځ د جنت و جهنم نتیجې او د خپل منزل سره مخامخ کیږي. باقی چې کم غم دی، کم خوشحالی ده، چې کم صحت دی، کم بیماری ده، چې کم بوډاوالی دی او کم ځواني ده، دا د دنیا ترتیباتی، دا د ژوند تیرولو حالاتي. د دې سره د هر انسان اشکال مختلفي، د انسان د زندګۍ سره د دې تعلق په مختلفو اشکالو کې راځي. چې کله د دنیا په زندگی کې انسان د الله تعالی د جمال د تجلیاتو مظهر سي، نو بیا خو د انسان زندگی د خوشحالی او ډکوي، د انسان زندگی د راحت سره مخامخي او د انسان زندگی د ډیرو ښو حالاتو په شکل باندې تیریش. بیا الله تعالی د انسان په فیصلو کې برکت اچي. بیا د انسان فیصله الله تعالی داسې په برکت کې چې د خاور الله سور وړي، الله تعالی غ خاور ورته سره زرکی. چې کومه فیصله دی وکي ظاهرا هغه د نقصان او د تاوان فیصله وي، لیکن الله تعالی هغه فیصله د نفع او د ګټي ورلو ګرځي. چې کومه فیصله دی وکي ډیر ځله هغه د انسان د رسوایی او د ستړیا فیصله وي، لیکن الله تعالی د د لپاره د عزت او د کامیابی فیصله وګرځي. نو بیا خو د انسان زندگی په ډېر عزت کې، په ډېر سکون کې او په ډېر آرام او په ډېر راحت کې روان وي او در خپل منزل پورې ځان رسوي. لیکن کله بیا انسان په خپل زندگی کې د الله تعالی د جلال د تجلیاتو مظهر سي، بیا خو د انسان زندگی ټوله د پریشانی او داستان سي. که راسته طرف ته ګوري، که چپه طرف ته ګوري، که مخ ته ګوري، که شاته ګوري، د انسان زندگی ټوله پریشانی. که راسته قدم پورته کیم پریشانی ده، که چپه قدم پورته کیم پریشانی ده. د انسان د فیصلو سره الله تعالی برکت ختم کی. چې کومه فیصله انسان د مځکې پر مخ باندې کوي، د ګټې په نیت باندې کوي، د نفع په نیت باندې کوي، لیکن هغه فیصله همیشه د په نقصان کې تمامیږي. چې کومه فیصله انسان د مځکې پر مخ باندې کوي او هغه فیصله انسان د عزت په نیت باندې کوي او د ښه ژوند په نیت باندې کوي، لیکن ډیر ځله هغه فیصله الله تعالی د لپاره د بې عزتۍ ذریعه وګرځي. نو ما درته ویل چې کله د انسان زندگی د الله تعالی د جمال د تجلیاتو مظهر سوله، بیا خو د انسان زندگی د پریشانیو د مشکلاتو یو داستان دی او د پریشانیو د مشکلاتو یو قصه روانه وي. ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې والله یقبض ویبسط والیه ترجعون. الله تعالی په دې کائناتو کې قابض دی، الله تعالی په دې کائناتو کې باسط دی. قابض او باسط دا د الله تعالی صفتی نمونه دي. قابض معنا د انسان نه څه شی راټولونکی،
قابض معنا پر انسان باندې تنګي راوستونکی، او باسط دا معنا د انسان اصل ته یو شی ورکوونکی او پر انسان باندې پراخي راوستونکی. نو کله کله انسان د الله تعالی د قابض د صفت مظهري او د الله تعالی د قابض والا صفت سره مخامخ سي، بیا خو د انسان زندگی د خزان په شکل د پریشانی په حالاتو کې روانه سي. او کله پر انسان باندې د الله تعالی د صفت د باسط د دې حالات راځي او انسان په خپل زندگی کې د دې مظهر سي، نو بیا خو د انسان په زندگی کې ډېر ښه حالات دي او انسان د ډېرو آسان حالاتو سره د انسان زندگی د یو بهار په حالاتو کې تیری شي. نو ځکه دا د انسان د زندگی کیفیات دي چې د الله تعالی د طرفه انسان د دې کیفیاتو سره مخامخ کیږي. لیکن شیطان ظالم دا د انسان دشمن دی، په یو حالت کې انسان نه پرېږدي، او شیطان هم د قبض په حالت کې هم د بست په حالت کې، شیطان پر انسان هم د بیماری په حالت کې هم د صحت په زمانه کې، او شیطان پر انسان باندې هم د بډاوالي په زمانه کې هم د ځوانۍ په زمانه کې پر انسان باندې حمله کوي. او چې کم اجر او کم ثواب د الله تعالی د طرف راځي، شیطان انسان د هغې حالاتو څخه بې نصیبه کوي. چې کله پر انسان باندې د خوشحالۍ حالت دی، نو شیطان ظالم د انسان په دماغ کې غفلت ورچي. چې کله پر انسان باندې د مالدارۍ زمانه ده، چې کله پر انسان باندې د ځوانۍ زمانه ده، نو بیا شیطان انسان د غفلت په حالت کې راولي، د الله تعالی څخه غفلت، د عبادت څخه غفلت، د خپل قبر څخه غفلت، د حساب او کتاب څخه غفلت، د جنت او د جهنم څخه غفلت. بیا خو د انسان زندگی د غفلتونو په شکل کې تیری شي. لیکن چې کله د دې برخلاف پر انسان باندې ښه حالت راسي، نو د شیطان د طرفه انسان د غفلتونو سره مخامخ کیږي. لیکن کچیرې د دې برخلاف د انسان سره د بدو حالاتو اشکالی، یا د بیماری زمانه پر انسان راسي، یا د مسکنت زمانه پر انسان راسي، بیا خو شیطان ظالم د انسان په دماغ کې مایوسی و نا امیدی وراچي. حالانکه په دنیا کې چې د کم سړی زندگی د غفلت شکار سوله، او چې کم سړی په خپل زندگی کې د مایوسی و نا امیدی سره مخامخ سو، نو که غفلت ده، که مایوسی ده، که نا امیدی ده، دا ټوله د حق د لارې څخه اوښتي ترتیبات دي، او دې کې د حق د لارې څخه سړی تجاوز کوونکی بلل کیږي. نو د انسان د زندگی هغې د ټولو حالاتو دشمن هغه شیطان دی، او په دې حالاتو کې انسان هغې د مایوسی او نا امیدی سره مخامخ کوي. نو که چیرې د پراخۍ په حالت کې پر انسان باندې غفلت راسي، یا د سختۍ په حالت کې پر انسان باندې نا امیدي راسي، نو دا دواړه ما درته ویل د حق د لارې څخه، د حق د اصولو څخه، د الله تعالی د فرمان او د حکم څخه اوښتې زندگی بلل کیږي، او دا د تجاوز او د تجاوز کولو ډکه زندگی ده. بلکې د انسان زندگی باید په داسې حالاتو کې تیر شي چې کله پر انسان باندې د فراخۍ زمانه راسي، د راحت زمانه راسي، د صحت زمانه راسي، د ځوانۍ زمانه راسي، نو بیا انسان د الله تعالی د طرفه په شکر مکلف دی، او شکر د انسان د پاره د جنت لار ده. او چې کله پر انسان باندې بد حالتي، د بیماری زمانه ده، د مسکنت زمانه ده، د پریشانۍ زمانه ده، نو بیا خو د الله تعالی د طرفه انسان په صبر باندې مکلف دی، او صبر هم د جنت لار ده. نو د الله تعالی د طرفه په دې ترتیباتو کې کله انسان په شکر باندې مکلف کیږي، کله انسان په صبر باندې مکلف کیږي. او چې کم سړی زندگی په شکر کې تیر سوه یا په صبر کې تیر سوه، نو شکر او صبر دا دواړه د دې بنده د پاره د جنت ذریعه او د جنت لار بلل کیږي. نو په دنیا کې د انسان زندگی د دې دوه حالاتو سره ضرور مخامخ ده. نو که کله د خوشحالی زمانه و، د صحت زمانه و، بیا خو به انسان همیشه شکر ادا کوي. او چې کله پر انسان باندې د پریشانۍ زمانه و، او پر انسان د مسکنت زمانه و، بیا به انسان پر دې حالاتو باندې صبر کوي. ځکه چې کله پر یو بنده باندې پریشانی راسي، یا بیماری راسي، یا مسکنت راسي، یا بل مشکل راسي، بیا خو الله تعالی پر هر څومره کشنی مشکل باندې انسان ته ډېر غټ اجر او ډېر غټ ثواب ورکوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجره مبارکه ده، حضرت عائشہ مبارکه ناسته، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسته. دې دوران کې کور کې څراغ بل دی، کشنی څراغ دی، او هوا راله د څراغ یې مړ کړ.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې هوا د چراغ د وجولو سره دستی د انا لله و انا الیه راجعون کلمه ادا کړه. حضرت عائشہ مبارکه ورته د الله رسوله دا خو هغه کلمه ده چې د غم په حالت کې وایي، د پریشانۍ په حالت کې خلک وایي، نو پر موږ خو دومره غم او پریشانی نه دراغلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حمیرہ د حضرت عائشہ مبارکه د ناز نومو ورته چې کله د یو مسلمان د کور چراغ مړ نو دا د غي د لپاره مصیبت ولل کیږي، او پر کم مصیبت چې مسلمان د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وایي پر دې مصیبت باندې الله تعالی دې بنده ته ضرور اجر ورکوي. ورسته ورته وایي چې عائشہ و اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی مشته قران کریم کې دا لیکلي دي چې ګله مصیبت در باندې رااله هغه کې دانه د چلوې مصیبت کې کښنه مصیبت هغه کې دانه د لیکلای چې ظاهري مصیبت کې باطینی مصیبت هغه کې دانه د لیکلای چې لوړ مصیبت کې کښته مصیبت کم قسم مصیبت نو پر هر مصیبت باندې چې سړی د انا لله و انا الیه راجعون کلمه ادا کی الله تعالی پر هغه مصیبت باندې بنده ته ډېر اجر او ثواب ورکوي. ورسته ورته وایي لکه د دې آیات په تفسیر کې صاحب د روح المعانی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چند ځایونه را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې پر دې ځایو بسړی همیشه انا لله و انا الیه راجعون وای. ورته عند لدغ الحیا یا عند لدغ الصدقه چې کله په سړی باندې د یو شی نیش جګس کده کښنی خصمان دی کده لوی خصمان دی چې کله سړی باندې داغي د نیش اثر رااله داغي د زارو اثر رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې کې کښنی عمل دی کلوې عمل دی کډیر تکلیف دی کلش تکلیف دی سړی بدا کلمه وایي چې انا لله و انا الیه. وعند اللسع البعوزه چې کله سړی غماش وخوري اوس د غماش او د مچر په خوړلو کې بنده ته ډیر تکلیف نه وي هم به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې سړی به انا لله و انا الیه راجعون کلمه وایي. وعند انتفاء المصباح چې کله د سړی د کور چراغ مړس قسم لوی مصیبت پر انسان باندې نه دی داغي برابرېدل دستی کیږي، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انا لله و انا الیه راجعون کلمه وایي. وعند انقطاع الشعث چې کله د سړی د ګوټ تسمه پریس نو پر دې باندې به هم سړی دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ مبارکی ته وی چې کله پر یو بنده باندې الله تعالی تکلیف راولي کلوې تکلیف دی کښنه تکلیف دی که په هر قسم باندې تکلیف دی په هغه تکلیف باندې کدی د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وای الله تعالی په دې تکلیف باندې ته ضرور اجر ورکړي ثواب ورکړي. کله یو حید یو خصمان پر د باندې نیش راس یا د یو غماش د خوړل راس یا د کور چراغ مړسلو یا د چوټ او د بوټ تسمه وشکېدله په دې ټولو حالاتو کې بدی د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وایي. په دې خاطر باندې حالات چې کله پر انسان باندې راځي کده بیماری حالت کده مسکنت حالت کده مشکلات او حالات کده پریشانی حالات په دې ټولو حالاتو کې الله تعالی انسان ته اجر ورکوي، الله تعالی انسان ته ثواب ورکوي او الله تعالی انسان په دې سره لوړ مقام او لوړ مرتبه ته رسوي. لکه یو حدیث شریف کې راځي چې کله الله تعالی پر بنده باندې بیماری کشیشتي چې کله بیماری ور باندې کشیشتي الله تعالی د دې بنده سر ته ملائکه راوړي د دې بنده سر ته یو ملائکه کښینی الله تعالی د هغې په لاس باندې خپل روحاني قلم او کاغذ ورکړي چې کله هغه بنده د بیماری په خاطر باندې لږ زګیروی کوي نو د زګیروي په بدله کې الله تعالی د ملائکې ته وایي چې ته د سبحان الله ثواب لیکه. بیا چې په دې بیماری کې انسان څومره زګیروی وکړي څومره زمانه ور باندې تیر شي د هر زګیروي په بدله کې د دې بنده د سبحان الله ثواب وي. او چې کله تکلیف لږ زیات سي د زګیروي سره د بلانس شکل واخلي نبی الله تعالی د دې بنده په عمل نامه کې د لا اله الا الله ثواب لیکي او د بیماری په وخت کې چې څومره ساده دې بنده در خوله راوځي د هغې سا په مقابل کې الله تعالی دته د صدقې ثواب ورکوي چې څومره صدقې دی د الله تعالی په لار کې. بیا چې د بیماری په حالت کې د کومه بستره د دی پر دې بستره باندې څومره زمانه تیروي نو هغه بستره مکمله د لپاره د تهجد مسله سي. بیا د سهارم پر تهجد باندې دی د ماښامم پر تهجد باندې دی د ورځې هم د تهجد عبادت کوونکی لیکل کیږي او چې شپه ور باندې راسي د شپې هم دی د تهجد په عبادت کې لیکل کیږي.
او کچیرې هغه بیماری پر د باندې زیات سي د درد په خاطر باندې یو اړخ بل اړخ باندې اوړي نو بیا الله تعالی دته د هغه مجاهدینو ثواب ورکړي چې کوم مجاهدین پر دشمن باندې حمله کوي چې کله پر دشمن باندې حمله وکړي برتراس د بل دشمن په ترتیب کې پر هغه باندې حمله کوي برترازي او د بل دشمن په ترتیب کې رواني نو بیا چې هغه ته الله تعالی پر دې حمله کولو باندې څومره ثواب ورکړي الله تعالی دې بنده ته پر دې اړخ او شتلو باندې د عمر ثواب ورکړي نو ما درته ویل چې کله بیماری پر انسان باندې الله تعالی راولي او پریشانی پر انسان باندې الله تعالی راولي او د دنیا په حالاتو کې پر انسان باندې تنګي راولي ډېر ځله الله تعالی دې بنده ته د خیر اراده کړي او د خیر په خاطر باندې الله تعالی د حالات پر انسان باندې شتي ځکه یو حدیث شریف کې راځي یو سړی بیمارس ناجوړس او د ناجوړې په وخت کې هغه سلويش زله دا کلمه ویله چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کچيري دی بنده ته الله تعالی په دې ناجوړي کې صحت ولا ورکی نو بیا خو الله تعالی د دې بیماری او د دې کلمې د وینا په خاطر د ګناه صدا سي صفاقي لکه سړی چې د مور سره پیدا او کچيري الله تعالی په دغه بیماری کې پر دې بنده باندې مرګ راوسته نو بیا خو الله تعالی د مرګ کې د شهادت درجه ورکی او د قیامت میدان کې الله تعالی د شهیدانو په قطار کې راو ځکه زموږ محدثین لیکي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم داسې دی چې ډېر ځله الله تعالی مریض مستجاب الدعوات کی چې په حالت د مرض کې الله تعالی کوم دعا د دخلي سو باسي د هغه دعا د الله تعالی د عرش په مابین کې څه کټینګ نه څلار بند نه چې کله دعا د دخلي سو ته الله تعالی الته خپل عرش کې ضرور قبلای ځکه علما دا لیکي چې کله سړی د چا کور تراله هغه مریض دی د یو مریض پښتني تراله نو هغه مریض ته دی همیشه دا وایي چې ته ماته دعا وکړه ځکه په حالت د مرض کې د مستجاب دعوات دی او په حالت د مرض کې الله تعالی د دې مریض دعاګانې داسې قبلې لکه الله تعالی چې د فرشتو دعاګانې څنګه قبلې د فرشتو دعاګانو ته الله تعالی قبولیت ورکړي د فرشتو د دعاګانو ته ردیدل نه نه بیا د دې مریض د دعا هم ردیدل نه د مریض دعا ته الله تعالی داسې قبولیت ورکړي نو ما درته ویل مرض پر یو چا باندې راتلل مسکنت پر یو چا باندې راتلل او پریشانی پر یو چا باندې راتلل دا کله کله د الله تعالی د محبت علامه دا کله کله د الله تعالی د رحم علامه دا کله کله د الله تعالی د احسان د انسان سره علامه چې د دې په خاطر باندې الله تعالی دې بنده ته درجات ډیر لوړوي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی اذا احب الله عبدا د مځکې پر مخ چې کله الله تعالی د یو بنده سره محبت شروع کړي داغه علامه سي داغه اول علامه د ابتلاه الله تعالی په مصیبت کې راګیر کله بیماری ور باندې کشیږي کله مسکنت ور باندې کشیږي کله غم ور باندې کشیږي کله پریشانی ور باندې کشیږي الله تعالی دا غسړي د امتحاني استعداد ځان ته معلومي اسی الله تعالی ته معلوم دی هغه استعداد د دنیا کې ښکار کوي فمن صبر استفاه چې کم سړی پر دې مصیبت باندې صبر وکړي الله تعالی ورته ته زما د دوستی د پاره انتخاب ته زما د دوستی د پاره ډیر غوره انسان یې او من رضی اجتباه چې کم سړی په دې مصیبت باندې راضی او دا ویل چې الله ستا مصیبت زما سر سترګو باندې قبول دی نو اجتباه الله تعالی د دې سړی انتخاب د خپل دوستی د پاره کوي الله تعالی ورته په انسانیت کې زما دوستی ستا سره ده لکه هغه شاعر وای بلا از دست دوست عطاست د دوست د لاس چې پر سړی باندې تکلیف راسیدام د یو عطا بلل کیږي وای بر عطا نالیدن خطاست چې سړی د چا پر عطا باندې پریشانی کوي جړه کوي د دې سړی ډیره خطا بلل کیږي لیس بصادق فی دعواه اغه سړی قطعا په دعوا کې رښتونه او صادق نه بلل کیږي من لم يتلذذ بضرب مولاه چې کوم چا د الله تعالی ضرب او د الله تعالی تکلیف لیدلې نه د انسان د الله تعالی د دوستی صداقت د انسان د الله تعالی د دوستی سره رښتیاواله د الته معلومیږي چې د الله تعالی د طرفه بوج ور باندې کښې شول سي د الله تعالی د طرفه تکلیف ور باندې کښې شول سي د الله تعالی د طرفه بیماری رااله د الله تعالی د طرفه غم او مسکنت رااله بیا د هغه استعداد د دوستۍ معلومیږي چې د خپل رب سره په دې حالاتو کې څومره رښتونه دي او څومره په دې خپل خبره باندې دی ولاړ دی خو چې کم څوک د دې حقیقت سره آشنا نه وي چې د دوست په تکلیف کې سړی ته څومره لذت او محبت ده نو ډېر ځله هغې ته په دې زړو کې شکوې او شکایتونه ور پیدا کیږي
ډېر ځله چې پر یو چا باندې کله تکلیف راسي نو دی د رس کم شکایت کوي چې زما رس کم دی. کله چې بچی نه لري د بچیم شکایت کوي چې ما ته ولې الله بچی نه راکوي. کله چې بیمار سي د بیماری هم شکایت کوي چې الله تعالی پر ما باندې ولې بیماری راوستلې ده. لیکن چې کله د دې حقیقت سره سړی آشنا سي چې د دوست د لاسه سره پر انسان باندې تکلیف شول دا د دوست د محبت علامه، بیا د انسان زندگی خاموش شي، بیا نه د مسکنت شکایت لري، بیا نه د بی اولادی شکایت لري، بیا نه د بیماری شکایت لري، بیا نه د نور مشکلاتو شکایت پر خپل زندگی راولي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه تعالی تعالی بیماری راوستله چې کله ډېر بیمار سونه یو ملګری ورته وایي چې حضرت طبيب بدر لراولم، ډاکټر بدر لراولم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته ډاکټر خو ډېر وختي زما معاینه او زمانه بزوکاته، زما د بل ډاکټر بس ضرورت. هغه ورته دی ډاکټر ستاسو لپاره کوم نسخه تجویز کړه، هغه ته کوم مشوره درکړه، هغه ته کوم حکم صادر کړي. د ورته هغه دراتول چې انی فعال لما یرید، زه هغه ذاتم چې زما کوم اراده یې هغه کوم. نو ستا متعلق ما اوس د بیماری اراده کړې ده، ته په دې بیماری کې ژوندۍ تیرې. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیمارس، حالانکه هغه نارینه بچی نه درلود، یوسف بچانه درلود. حضرت عثمان رضی الله عنه د ټول خلافت امیر المؤمنین دی، هغه د پښتنې لراله چې کله پښتنه ور باندې کې حضرت عبدالله ابن مسعود ته وای ما ذاتشتگی سړی څه شکایت لري، کومه بیماری ده، د چی څه په تکلیف یې؟ دایسه ورته اشتکی ذنوبی، د خپل ګناهونو شکایت مې ده، نور زه د چا څه شکایت نه لرم، نه د درد شکایت لرم، نه د پریشانۍ شکایت لرم، نه د بیماری شکایت لرم. شکایت مې دا دی چې زندگی مې د ګناهونو ډکه ده، د دې ډېر ښه تکلیف یم. هغه ورته فماذا تشتهي، کم شي ته دې زړه غواړي. لکه سړی چې بیمار ته ورسي نو بیمار ته وایي چې سړی اشتها دی یو شي ته سته که نسته. حضرت عبدالله ابن مسعود ورته اشتهي غفران ربي، د الله تعالی د مغفرت اشتها لرم چې الله تعالی مې د ګناهونو څخه خلاص. حضرت عثمان رضی الله عنه ته سړی زه بستا د پاره د بیت المال سره یو وظیفه جاری کوم چې ستا د کور زندگی به په وچلیږي. دی ورته لا حاجت لی، زما دې ته ضرورت. هغه ورته چې زه به د بیت المال سره یو تحفه د خپل مال سره واستوم، ځکه ستاسو وروسته بستا د بچانو کفایت په دې باندې کیږي. دی ورته سړی ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه اورېدلی دي چې من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة، چې کم سړی په کور کې د شپې سوره واقعه تلاوت کوي لم تصبه فاقه ابدا، هغه سړی باندې الله تعالی په ټوله زندگی کې مسکنت نه راوړي. ورته زما بچانې دي هغه ما ماخستن وخت په سوره واقعه باندې ماموره کړی دي، زما په کور کې هر ماخستن زما بچانې سوره واقعه وایي، او ما د پیغمبر سره په خپل غوږو اورېدلی دي چې کم څوک د سوره واقعي تلاوت کوي الله تعالی پر هغې باندې هیڅ کله لوږه نه راوړي. نو ما درته ویل چې کم څوک په دې جذبه باندې اشنا ولدي چې د دوست په تکلیف کې څومره لذت او خوند دی، هغې بیا د هیڅ چا د تکلیفونو شکایت نه کوي. نه حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپلې ناجوړۍ شکایت کوي، نه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د خپلې ناجوړۍ شکایت کوي، بلکې هغې دې ته ګوري چې د کم رب د طرفه ماته صحت راکول سوی دی، د کم رب د طرفه ماته رزق راکول سوی دی، د کم رب د طرفه فکلونو ماته نعمتونه راکول سوی دي. که چیرې د هغې رب د طرفه یو ورځ پر ما باندې بیماری راسي یا مسکنت راسي، بیا به د هغې رب شکایت زه څنګه کوم. محمود او ایاز مشهور بادشاه او غلام دي. مولانا روم رحمت الله علیه په مثنوي کې د هغې ډېرې واقعات را نقل کوي. ایاز دا د محمود غلام دی، لیکن محمود بادشاه ته هغې در هر چا ډېر محبوب دی. نور وزیرانو ډېر ځله د ایاز شکایت کوي چې دا په رنګ باندې تک تور دی او دا په نسل باندې غلام دی او دا د دې ځای خاندانی انسان هم نه دی او دا مسافر راغلی دی. لیکن محمود غزنوي ته همیشه هغه خپل وزیران شکایت کوي چې ستا په حضور کې چې دی څومره قدر لري، موږ ولې هغومره قدر نه لرو، چې ته د ده خبره ته څومره غوږ ږدې او چې ته د ده څومره قدر لري او چې د څومره د عزت او احترام په نظر باندې ګورې، بیا زموږ ولې هغه قدر او احترام ستا په حضور کې نشته. نو محمود غزنوي ورته وایي چې پر مناسب ځای به زه د دې خبرو جواب تاسو ته درکوم. یو ورځ محمود غزنوي د امتحان په شکل باندې یو مړغونې پیدا کړ چې د هغې شکل نه هندوانې دی او په باطن کې ډېره سخت ترخه ده. باره دا د هندوانې په شکل باندې ټوکړه ټوکړه که په غابونو کې کښېښوله، ټولو وزیرانو ور باندې را مخته دي، هغې ټولو ته یې کښېښوله
چې کله هغه یو وزیر خوند کوي نو چې خوند ګوري چې خولې له وروړي چونکې هغه زهر دي د تریخوالي سره دستي وغورځي او بیا در ډیره پورې لاړې تو کی چې د خولې هغه خراب خوند ختم سي چې کله ترتیب روان دی ایاز هم په دې دوران کې ناس دی ایاز ته چې کله هغه مړغونه پیش اسونه هغه په ډیر شوق باندې خوري او هغه نه د بړغونه د خولې سره لري کی نه لاړې تو کی نه د هغه د تریخوالي څخه اثرات پر د باندې ښکار کیږي او ټول ورته ګوري او ټول ور باندې خاندي او دا د عقل او د دماغ یو قسم کمزوري بولي بادشاہ پښتنه ځکه ورته ایاز دا څنګه خوري ورته دا ترخنه د ورته بادشاہ سلامت ډېر ترخه ده ورته بیا څنګه خوري ولې نه ورځي ورته بادشاہ سلامت چې د کم الله سسا ما ډېر کلونه مسلسل خواږه شیان وخوړل چې هغه ماته نعمتونه راکو دا هغه خواږه نعمتونه ما وخوړل نن که یو ورځ دا هغې لاسه څه تریخ شی ماته راسي نو ماته حیا راځي د هغې په غورځولو کې نو په دې خاطر باندې برداشت وم او په شوق باندې خورم نو بادشاه سلامت دی وزیرانو ته ویل ستاسو د ایاز پر ما باندې دغه فرق دی چې هغې زما د نعمتونو دومره شکرګزاره دی چې زما د نعمتونو دومره قدر او احسان ورسره دی چې یو ورځ هغې باندې تریخ شی رالی نو هغې زما څه حیا کوي او د هغې حیا په خاطر باندې هغه تریخ شی نه غورځوي نو چې کله مولانا روم رحمت الله علیه لیکلي دي چې د کم رب د طرفه سړی ډېر عمرونه صحت لري چې د کم رب د طرفه سړي ته ډېر زمانه رزق ورکول کیږي او چې کم رب پر سړي باندې همیشه ښه حالات راولي نو که هغې یو ورځ ستا صحت په ناجوړي باندې بدل کړي که هغې یو ورځ ستا رزق په مسکنت باندې بدل کړي که هغې یو ورځ ستا د خوشحالۍ حالات په غم باندې در بدل کړو نو بیا د هغې شکوې نه کول د هغې شکایت نه کول او پر هغې حالاتو باندې صبر کول او پر هغه حالاتو باندې برداشت کول دا د الله تعالی سره د وفا ډېر لوی نشان دی حضرت ربیعه بصري یو زنانه د ډېره نیکه زنانه ده یو ورځ یو نوجوان ورته راغلی د هغه نوجوان پر سر باندې پټۍ پیچلې ده مره ورته ویل بچی ولې دې پټۍ تړلې ده ورته ویل مورې پر سر باندې مې درد دی وایي څومره ورځې کېږي ورته ویل مورې نن دویمه ورځ ده پر سر باندې مې ډېر درد دی هغه ورته ویل بچی ستا زندګي څومره زمانه ده ورته ویل زما زندګي 60 کاله سوې ده ورته ویل بچی 60 کاله مسلسل الله تعالی روغ صحت درکړي الله تعالی اسانه زندګي درکړه الله تعالی دې په سر او په ټوله بدن کې صحت درکړي لیکن په دې 60 کاله کې د یو ورځ د الله تعالی د شکر پټۍ پر دې سر نه و پیچله نن چې دویمه ورځ د په 60 کاله کې 2 ورځې پر تا تکلیف راغلی دی بچی ستا پر سر بیا د الله د شکایت پټۍ ښکاره سوه چې زه خو الله نه جوړه کړی یم او زه الله تعالی په تکلیف کې اچولی ورته بچی دا د الله تعالی سره د بې وفایي علامه ده او دا د الله تعالی د نعمتونو د ناشکرۍ علامه ده نو په دنیا کې پر انسان باندې الله تعالی تکلیفونه راولي بیماری راولي دا د الله تعالی د محبت علامه کله کله الله تعالی د انسان په دې شیانو باندې امتحان اخلي او د بنده د خپل رب سره وفا او د بنده د خپل رب د نعمتونو د شکر ادا کولو بهترینه طریقه دا ده چې کوم حالات پر انسان باندې راسي هغه حالات په ښه شکل باندې برداشتول زموږ د انبیاو کې حضرت ایوب علیه السلام تیر حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی ډېره ښه زندگی ورکړې وه الله تعالی ډېر غټ مال او دولت د حضرت ایوب علیه السلام زنانه وه هغې ته نارینه او زنانه الله تعالی ډېر ښه بچي ورکړي لیکن حضرت ایوب علیه السلام په دې حالاتو کې د غفلت سره نه مخامخ کېدی حضرت ایوب علیه السلام به همیشه د الله تعالی عبادت کوي او زندگی به د الله تعالی په عبادت کې تیروله ما درته ویل شیطان ظالم په هر حالت کې د انسان سره دشمنی کوي نو شیطان به الله تعالی ته ویل ایوب علیه السلام خو به خود ستا عبادت کوي مال او دولت هم د سره دی او بچان هم د سره دي او ښه صحت هم د سره دی او ښې ورځې الله تعالی ته عادت ورکړي دي نو بیا خو به خود د الله تعالی ستا عبادت کوي ته یو ورځ پر ده باندې د دې حالاتو بدلون راوله بیا به د امتحان واخیستل چې کله شیطان دا تمنا پیش کړه الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام د امتحان اخیستلو اراده وکړه د ټولو څه مخکې حضرت ایوب علیه السلام باندې وبا راله د هغې په خاطر چې د هغې څومره مال او دولت او آفتونه رالو هغه ټوله ځي ولاړ حضرت ایوب علیه السلام د مسکنت په حالت کې د غربت په حالت کې رالی نو حضرت ایوب علیه السلام د الله تعالی په عبادت کې وزره کمی نه راوست شیطان دستی دویمه تمنا دا وکړه چې الله اوس خو لا هم د حضرت ایوب علیه السلام سره بچان پاته دي د هغې زړه په دې باندې ښه دی ته دا ځین لرې که بیا د ایوب علیه السلام امتحان بیا د عبادت وکړي
نو الله تعالی د خونی بام ور باندې راونړاوي چې زمره نارینه بچان دي زنانه بچان دي هغه ټول د خونی در بام لاندې سو یو ایوب علیه السلام پاتې سو وي زنانه پاتې لیکن ایوب علیه السلام د الله تعالی په عبادت کولو کې پر دې حالاتو باندې په صبر کولو کې وزره کمای نه راوست شیطان سالم دریم زلو یا الله د ایوب علیه السلام سره خو اسلام شو صحت ور سره دی ته د امتحان په دې شکل باندې واخه چې د صحت ځنی لري نو الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام پر دې بدن باندې دانی راپورته هغه دانو په بدن کې داسې زخمونه جوړ کړل چې بدن ټول کډی کډی سو یو سترګي محفوظه دی یو ژبه محفوظ او بعضی تفسیری روایت الادم لیکلي دي چې د ایوب علیه السلام په دې زخمو کې باقاعده خصمانان پیدا سو اتلس کال مسلسل حضرت ایوب علیه السلام دی بیماری کې تیر لیکن په اتلس کال کې حضرت ایوب علیه السلام یو ورځم پر ژبه باندې د الله تعالی شکوا یا شکایت یا بے صبری په دې شکل ایوب علیه السلام سنوک بعض روایت در دې حد پورې لاله کلی دي چې کله به یو خصمان د بدن سیلس نه د برته راپورته کې په دې بدن کې وکشي شوی چې دا به ویل چې کله الله تعالی زما د بدن حصہ ستا خورکه جوړ کړي د نبي ابو ته زما د بدن سفر کوم باندې سي لیکن شیطان چې کله د ایوب علیه السلام سم مایوس او نا امید سو نو د شیطان ترتیب داسې دی چې خپل ملګری راوغښتو د هغې سره مشوره وکړه چې اوس به د ایوب علیه السلام د ناشکرۍ دپاره څنګه ترتیب جوړ شي نو خپل مرګري مشوره ورکړي ورته ته د ایوب علیه السلام سره هغه طریقه وکړه لکه د جد امجد د ټول انسانیت د پلار د حضرت آدم علیه السلام سره چې څه حضرت آدم علیه السلام ته په جنت کې شیطان هغې د زنانې په شکل کې دوکه ورکړه او ځکه پیغمبر علیه السلام وایي النساء حبائل الشیطان زنانې دا د شیطان رسی دي چې کله یو نارینه ته شیطان د خطا ایستلو اراده وکړي د دوکې اراده وکړي نو اوله طریقه دا د زنانې په شکل باندې اوله وسوسه دی زنانې ته وراچي هغه زنانه بیا د خپل خاوند ته متوجي کی د زنانې په خطا ایستلو د هغې په مکر کې بیا خاوند ډېر ژر راځي نو شیطان رالی د حضرت ایوب علیه السلام د کور زنانې ته رالی او د کور زنانې ته دا ویل د یو طبیب په شکل باندې رالی چې زما سره داسې دوا او علاج ته چې په هغې باندې به الله تعالی ستا خاوند ته صحت ورکړي زنانې چې کله دا واورېدل چونکې د هرې زنانې زړه دا غواړي چې د هغې خاوند په صحت کې زندگی تیره کړي نو زنانه دستي د هغه شیطان خبرو ته متوجه سول لیکن هغه شیطان ورته ویل چې د دې دپاره یو شرط دی هغه شرط دا دی چې تاسو به لکه د عرشو مالک ته چې سجده کوي یو ځل به ماتم کږېږي سر به راته کښته کوي د هغې څه وروسته بیا زه هغه علاج کوم هغه دوا کوم په هغې سره به ستا خاوند صحت پیدا کوي او تا ته به ستا د خاوند سره الله ښه زندګي درکوي هغه زنانې چې دا خبره واورېده چونکې د هغې زندګي د نبي په کور کې سوې وه د هغې تربیت د نبي پر لاس باندې سوی هغه زنانه خاموشه پاته سو ما راورته ویل چې زه به یو ځل د خپل خاوند سره مشوره وکړم چې هغې ما ته په دې باره کې څه مشوره راکړي دا چې کله راله حضرت ایوب علیه السلام ته دا قصه وکړه ایوب علیه السلام دومره په غصه باندې سو ځکه ایوب علیه السلام ته دا ور معلومه و چې دا هغه زنانه دا شیطان دی ورته پر هغه ځای دې مخامخ ولې ده ته جواب نه ورکوی د خپل ایمانی قوت مظاهره دی ولې نه کوله ورته زما دې په خدای قسم که ما ته الله تعالی صحت راکړي زه به پر دې عمل باندې تا سل دورې وهم دې زنانې ته ډېر سخت په غصه کې قسم واخیستی لیکن شیطان چې کله مایوس سو حضرت ایوب علیه السلام یو ورځ دعا کوي وایي الله زما چې څومره زندگی تیره سوه هغه خو تیره سوه یا الله که ما ته 1000 کاله 100 کاله 200 کاله هر څومره زندگی راکې لیکن الله تعالی زما ژبه به ستا د شکر بغیر بل څه ادا نه کړي یا الله زما پر دې ناجوړي به زما د دې ژبې څه د شکر څه سوا د بې صبري او د شکوي او د شکایت کلمه ادا نه سي چې کله شیطان مایوس سو د حضرت ایوب علیه السلام امتحان ختم سو الله تعالی حضرت ایوب علیه السلام ته برته صحت ورکړي قرآن کریم وایي د ده دپاره یو چشمي انتخاب الله تعالی وکړي ورته هذا مختصل و شراب دا بستا د غسل ځای دا بستا د اوبو د چښلو ځای ایوب علیه السلام ورلی په هغه چینه باندې غسل وکړي دا چینې اوبه یې وچښلې الله تعالی ظاهري او باطني چې په بدن کې څومره مرضونه و الله تعالی هغه مرضونه ټول ختم کړو د هغې څه وروسته زنانه ته چونکې د قسم خوړلی چې زما د صحته څه وروسته به زه تا 1000 دورې وهم یا به دې 100 دورې وهم لیکن الله تعالی چې کله د یو شي اراده وکړي الله تعالی په خپله هغه شي ته ترتیب برابروي حضرت ایوب علیه السلام ته وایي د قسم د
د رښتیا کولو دپاره چې پر تا باندې قسم وانه وړي او ته په دې خپل قسم کې خانس نسې د هغې دپاره به داسې وکړې د جارو مقدار به یو څه تڼ کې راواخلې چې هغې کشنۍ خاشې پکښې او هغې به د سلو د هر چو په شمار کې چې په هغه جارو به د خپله زنانه یو ګشت ووایي او چې کله دې وویله نو هغه غاړې به دې خلاصې سي په قسم کې به خانس نه ما درته ویل الله تعالی چې کله د یو شي اراده وکړي نو بیا الله تعالی د هغې دپاره ترتیب په خپله باندې جوړوي لکه یو کتابو کې لیکلي دي چې الله تعالی د دې هر انسان پر وژه باندې 2 ملایکې لګولي دي کرام الکاتبین لیکن چې کم چاته الله تعالی د خیر اراده وکړي چې کومه ملائکه د انسان نیک اعمال لیکي هغې الله تعالی هر ورځ بدلوي هر سهار د اسمانه څخه د الله تعالی د عرش څخه نوي نوي ملائکې راځي او چې کومه ملائکه د انسان ګناه لیکي او د چپې وژې ملائکې هغه د انسان په ټوله زندگی کې یوه ملائکې هغې ته بدلون نه ورکړي چې کله د قیامت میدان راسي د انسان عملنامه ښکاره کیږي نو کرام الکاتبین ملائکې پر انسان باندې شاهدي ادا کوي د نیکو اعمالو دا دومره زیاتې مشاهدانې او ملائکې راسي چې د انسان د زندګۍ څومره ورځې سوي د هرې ورځې په مقدار نوي نوي ملائکې راسي نو په زرونو په لکونو باندې د انسان د نیکو اعمالو شاهدانې لیکن د انسان د ګناه شاهدانې د انسان د بدو اعمالو شاهدانې یوی نو الله تعالی ورته وایي چې د دې د نیکو اعمالو شاهدانې دومره ډېرې دي او د دې د بدو اعمالو شاهدانې یوه ده د دې یوې په مقابل کې د دې دومره ملایکو شاهدي زه څنګه رد کړم ځکه الله تعالی دستي د دې شاهدي قبوله کړي د دې شاهدي نه قبلوي په یو کتاب کې لا داسې مې لیکلي دي چې کومه ملایکه پر راسته وژه باندې ناسته د کرام الکاتبین د انسان د نیکو اعمالو لیکایي کوي هغې ته الله تعالی د امیر درجه ورکړې ده هغه امیره ده او چې کومه ملائکه پر چپه وژه باندې د بدو اعمالو د لیکلو په شکل ناسته ده هغه ماموره ده هغې د دې مخکې د دې بلې ملائکې د امره بغیر هېڅ نشي کولی چې کله دی نیک اعمال وکړي نو هغه د راستې وژې ملائکه لیکي لیکن چونکې هغه امیره ده د چا د مشورې ضرورت نه لري او هغه په دې خپل کار کې با اختیاره ده کله یو عمل په یو ولیکي کله یو عمل په 9 باندې ولیکي کله یو عمل په 10 باندې ولیکي کله یو عمل په 200 باندې ولیکي کله یو عمل په 200 باندې ولیکي په هر څه چې لیکي لیکن چې کومه ملائکه پر چپه وژه باندې ناسته ده هغه ماموره ده هغه د دې مخکینۍ ملائکې د اجازې بغیر هېڅ نشي کولی چې کله دی ګناه وکړي هغه ملائکه دستي پر دې بله باندې مخ راوړی وایي زه یې ولیکم کې نه ولیکم هغه ورته یو ځل ودرېږه ګوندې توبه به وکړي نو بیا یې دا نه لیکي چې کله د زندگی تیریږي د توبې انتظار دی چې کله هغه بنده توبه وکړي توبه صرف پر دې ګناه باندې په زړه کې پښیماني ښکاره کړي الله تعالی د هغې ملایکې د ورکې څخه ختم کړي د هغه ملایکې د ذهنه څخه وباسي د هغه ملایکې څخه هېره کړي لیکن چې کله دی پر دې ګناه باندې پښیماني نه کوي او د زندګۍ آخر راسي او د توبې تمه یې وخیږي نو بیا هغه ملایکه ورته وایي چې اوس کوی آخر وخت دی د دې امیر سره مشوره کوي ویې لیکم کې نه ولیکم هغه ورته وایي ویې لیکه یو په څو ولیکم ورته یو په یوې ولیکه بس نو یار خو په اوله ابتدا کې لیکي نه تر آخره پورې انتظار دی او بیا چې په آخر کې لیکي نو یو په یو باندې لیکي او دا د دې ملایکو خپل ترتیب دی نو ما درته ویل چې الله تعالی کم چاته د خیر اراده وکړي نو بیا خو الله تعالی د هغې سره زندګي ډېره د اسانۍ کړي او د هغې د اسانۍ طریقه دا چې بیا الله تعالی هغې ته نظم په خپله جوړوي الله تعالی هغې ته ترتیب په خپله برابروي الله تعالی هغې ته کیفیت و طریقه داسې برابروي چې بیا د انسان په ډېر خیر کې د انسان په ډېره نفع کې د انسان په ډېره ګټه کې ورته تمامه سي نو ما درته ویل چې پر انسان باندې کله د زندګۍ حالات رالو د زندګۍ د حالاتو دپاره بهترین شکل دا دی چې پر هغې حالاتو باندې صبر کول صبر څه ته وایي چې کله پر سړي باندې زندګي کې مشکل رالی هغه مشکل یا د الله د طرفه رالی یا د مخلوق د طرفه رالی د هغې مشکل په مقابل کې د ژبې څخه خلاف شرع خبره نه رایستل د هغې مشکل په مقابل کې د لاسو د اندامو څخه خلاف شرع عمل نه کول نه د الله تعالی د طرفه د هغې شکوي او شکایت کول چې زه ولې بیمار سوم زه ولې مسکین سوم نه چې کم چا تجاوز در سره کړی دی د هغې په مقابل کې د انتقام او د بدلی اخیستلو اراده نه کول
چې کله پر انسان باندې مشکل رالی د الله د طرف رالی یا د بندگانو د طرف رالی نو بیا د خپل ژبې سره د شرع خلاف خبره نه رایستل، د خپل اندامو سره د شرع خلاف عمل نه کول، په خپل ژبه د الله تعالی پر تقدیر باندې شکوا او شکایت او بے صبری نه کول، او په خپل زړه کې د دې مقابل انسان سره د انتقام او د بدلی اخیستلو فکر نه راګرځول، دې ته ویل کېږي صبر. او چې کله په دغه اعمالو باندې سړی راسي او په دغه شکل باندې سړی د حالاتو مقابله وکړي بیا خو دې انسان ته صابر ویل کېږي. او د دې صابر متعلق الله تعالی وایي دې ته په قیامت کې زه د حساب بغیر اجر ورکوم، د دې سره زما د زندګۍ په اعمالو کې حساب نه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، دې خلکو ته زه بغیر حساب صبر کوم. لیکن موږ او تاسو کې یو مرض دی، هغه مرض دا دی، هغه ناجوړي دا ده چې زموږ او تاسو دې حالاتو کې استعداد ډېر کم دی چې کله د یو چا د طرفه لږ مشکل او تجاوز را سره وسي نو بیا خو زه همیشه په دې فکر کې یم چې د خو پر ما باندې د خشتي واره کړی دی، زه به د خشتي د واره جواب په کاڼو او په ډبره باندې ورکوم. چې کله مې په مجلس کې د یو چا د طرفه یو خبره در مې دماغ لږ واوښتله چې دا سړي د تجاوز خبره را سره وکړه نو بیا زه همیشه په دې فکر کې یم چې د یوې بجای به دوې دانې ورته کوم. او چې کله د یو چا د طرفه تجاوز رالی او ستا په زندگی کې د هغې خلاف د انتقام اراده راله چې زه به بدله ځینې اخم، الله تعالی تا ودی وله پرېږدي، الله تعالی بیا ستا یوه ذره مدد نه کوي، الله تعالی بیا ستا نصرت نه کوي، الله تعالی تا ته پر ده باندې غلبه نه درکوي. او که چیرې ستا سره تجاوز وسو، تیزه خبره درته وسو، یو چا نور ظلم او زیاتی در سره وکړي لیکن تا د هغې په مقابل کې صبر وکړي، نه دې په خوله باندې څه وویل، نه دې په زړه کې د هغې سره د انتقام فیصله وکړه، بیا خو دې هغه سړی الله تعالی مقابلې ته تیار کړي. بیا خو الله تعالی وایي اوس به زه ستا د دې مخالفه سه ستا د دې تجاوز کوونکي سه انتقام و بدله زه په خپله اخم، او د الله تعالی بدله بیا ډېره درنه وي چې الله تعالی د چا څه اخلي. ولیکن ترمذي شریف حدیث دی په صبر کې دا لاسته چې من دعا بعد ظلمه فقد انتصر، که یو چا ظلم او ناجایز در سره وکړو، شرا دې ورته وکړه، لا دې په شرا باندې د خپلې بدلې انتقام واخیستی، بیا الله تعالی ستا د طرفه انتقام نه اخلي. نه به په خوله باندې د هغې خلاف خبره کوي، نه به په زړه کې د هغې خلاف د انتقام فکر لري، نه به هغې ته شرا کوي، نه به په مجلس کې د هغې غیبت کوي، نه به په مجلس کې د هغې مذاکره کوي. بیا خو ته پر دې عمل باندې صبر کوونکی او کم سړی چې صبر وکړي د هغې بدله بیا الله تعالی اخلي. او د انسان بدله د انسان د شان مطابقي، د الله تعالی بدله د الله تعالی د شان مطابقي. د دې متعلق په یو کتاب کې یو خبره لیکلې، د یو بزرګ واقعه لیکلې. یو بزرګ دی، هغه پر یو لار باندې روان دی، مجذوب غوندي انسان دی، لیونی غوندي انسان دی، او د جذب په کیفیاتو په خپلو حالاتو کې مستغرق او ورک لیونی روان دی. نو په یو لاره کې سار وختي ده او روان دی، چابک روان دی، که ګوري د ده مخله یو مالدار سړی دی چې هغې ځان ډېر صاحب ثروت بولي او صاحب عزت بولي، د هغې سره زنان هم ورسره ده، او چونکې د باران زمانه ده او پر مځکه باندې خټې دي او باران سوی دی، او هغه مجذوب په خپل جذب کې روان دی، د هغې د چوټو سه یو څو څاڅکې خټې د دې مالداره پر زنانې پر کپړو باندې ولګېدې. نو هغه مالداره سړی ډېر په غوسه سو، بری را وګرځوی او د دې خپلې زنانې د انتقام اخیستلو په خاطر هغه ته یې دوی چاپیړې پر دې مخ باندې ورکړي. هغه زنانه ډېره خوشحاله سو چې زما خاوند خو زما ډېر ښه انتقام واخیستی. زنانو خاوند د خپل کور پر طرف لاړو، مجذوب لیونی په خپل کیفیت کې روان دی، نه د چا په صافیړو خبر سوی دی، نه د هغه څه سوچ کړی دی، په خپله لار ولاړ. چې ګوري مخ ته چې رالی د یو حلوایي دکان دی، هغې د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې چونکې سار وختي دی چې کم سړی ما له رالی زه به هغې ته نن د دسلاب په شکل د خیرات په شکل حلوا ورکوم. که ګوري هغه مجذوب لیونی راورسېدی، هغې حلوا ورته کېښول، د چې کله وخوړل اسمان ته یې وکتل، یا الله عجیبه کیفیات دي، د چا د لاسه صافیړې خورم، او یا الله د چا د لاسه د حلواو د دې مزې او لذتونه او خوندونه اخم، خو یا الله زه په دې ټولو حالاتو کې راضي یم، زه پر دې ټولو حالاتو باندې صابر یم، زه پر دې ټولو حالاتو شکر ادا کوم. هغه مالدار سړی چې د خپلې زنانې سره کور ته رالی، چې کله په د کور په بالاخانه او په زینو کې خیږي، د هغې پښه وشویدله، پر دې سر باندې وموښتی، چې پر سر باندې وموښتی، د هغې مزغی مات سو، پر هغه ځای وفات سو. هغه زنانې چیغې کې بد یې کړې،
چې دلته یو مجذوب لیونی ولو، زما خاوند هغه لیونی سره لږ تجاوز وکړي، شاید هغه شرا ورته وکړه، د هغې د شرا په خاطر زما خاوند یې هلته ورسېد. خلکو پسې میدان کړو، مجذوب لیونی پیدا کړي. چې کله هغه مجذوب لیونی پیدا کړي، د هغې د راتګه څه وروسته بری راوستی چې سړی دې سړي تا ته یو چاپېړه در سره کړی و، لیکن هغې ته دې دومره شرا وکړه چې د هغې د زندګۍ اختتام رالی. دی څه ورته په خدای قسم زما د دې خولې څه یوه ذره شرا نه ده چې پر کم ځای باندې ده ما ته څاپېړه راکړه، ما پر هغه ځای باندې دی معاف کوي. بس ما په دې دماغ کې لا دا نه ده راګرځولې. باره ورته وایي صرف یوه خبره وه، د ده په دې خپله زنانه باندې خوا بده سوله او د هغې زنانې انتقام او بدله زما څه واخیستله، لیکن دی بنده و، د بنده د غومره انتقام دی چې دوی څاپېړې ما ته راکړي. لیکن زه د الله عیال یم، زه د الله مخلوق یم چې د کله څاپېړې ما ته راکړې، په ما باندې د رب خوا باده سوله او زما انتقام بیا د ده څه زما رب واخیستی، لیکن زما د رب بدله، زما د رب انتقام بیا دغونه دروند دی. نو په دې خاطر باندې دی دې حال ته ورسېدی. نو مقصود می دا ده چې کله د صبر معنا دا ده چې کله پر انسان باندې څه مشکلات راسي، پر انسان باندې مشکل حالات راسي، بیا د هغه مشکلاتو په مقابل کې، د هغه حالاتو په مقابل کې صبر کول. او صبر دا معنا چې د خپل خولې سره، د خپل اندامو سره، د خپل زړه سره د الله تعالی د ارادې خلاف، د الله تعالی د حکم خلاف، د الله تعالی د فرمان خلاف څه نه کول. بیا خاص کر کلج مشکلات راسي او پر هغې باندې صبر سړی وکړي، بیا خو د صبر په عوض کې الله تعالی سړي ته ډېره بدله ورکوي. د پیغمبر علیه صلات وسلام زمانه ده، ام سلیم یو زنانه ده، پیغمبر علیه صلات وسلام ته به ډېره راتلله او ډېر ځله به د پیغمبر علیه صلات وسلام دا خوله مبارکه په چښه کې نیوله. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ویل ام سلیم دا څه کوې؟ دی ورته ویلی د الله رسوله دا ستا خوله کې دومره خوشبویي ده چې موږ دا د لږ خوشبویي سره ګډه کو، بیا چې په مدینه منوره کې کومه زنانه ودیږي نو د واده په شپه باندې هغې ته موږ دا خوشبویي ورلګو او د دې خوشبویي بیا داسې اثر چې بیا په ټوله مدینه کې د دې غوندې خوشبویي نه وي. ام سلیم د دې خاوند حضرت ابو طلحه دی او خاوند ته الله تعالی یو بچی ورکړی دی او هغه بچی د مور پلار ته ډېر محبوب دی او د مور پلار ته ډېر ګران دی. یو ورځ هغه خاوند په سفر باندې تللی دی، چې کله په سفر باندې تللی دی مازدیګر ناوخته راځي، چې کله ناوخته راغلی نو که ګوري مازدیګر د ډېرو شپو مسافر راغلی دی، په کور کې هغه بچی لږ بیماره دی، د هغه بیمارۍ د شکل دغه دا دی چې د هغې دا ساه بنده کېږي. نو خاوند چې کله مازدیګر راغلی د بچي په بیماري باندې خبر سو، په بچي باندې ډېر پریشانه دی، چونکې د زنانې او د خاوند یو بچی دی، یو بچی عام طور هغې ته ډېر محبوب دی. چې کله ماښام لمانځه ته ولاړی، د لمانځه د خوا څخه چې راغلی چې دی د لمانځه په حالت کې دی کور کې هغه بچی وفات سو، چونکې خاوند نه وی د سفره سره راغلی دی او کور کې دلته غم جوړ دی. لیکن ام سلیم رضی الله عنها عجیبه ترتیب جوړوي چې کله بچی ښه غسل ورکوي او بچی ژر ژر پرېستی، پر هغې باندې بستره واچوي. خاوند چې رالی د هغې دپاره بهترینه نفقه برابره کړه، د هغې دپاره د خپل ځان او د خپل کور صفایي وکړه او د هغه څه وروسته خاوند چې کښېناستی ډوډۍ یې ورته پیش کړه. خاوند د بچي متعلق پوښتنه کوي بچی څنګه سو؟ دا ورته د بچي سا اوس لږ ارام مسوله، بس بچی ارام دی، اوس بچي باندې سوچ مه کوه. هغې خاوند هغه نفقه وخوړله، هغې خاوند د خپلې زنانې سره شپه تېره کړه، د هغې خاوند د خپلې زنانې سره د شپې صحبت وسو او د هغې خاوند شپه د خپلې زنانې سره په خوشحالي کې تېره سو. چې کله سهار سلو نو سهار زنانه د خاوند ته وایي سړی یوه پوښتنه کوم. ورته وایي څنګه پوښتنه کوې؟ ورته وایي سړی کله چې یو څوک چاته امانت وله ورکړي او هغه امانت یو څو زمانه د هغه سړي سره تېره کړي او د دې څه وروسته هغه مالک برته د دې امانت وصولولو اراده کوي، ایا دا کم چاته چې امانت ورکول سوی دی د هغې د لاسه څه چې د امانت وځي نو دا به پریشانه کېږي که به نه پریشانه کېږي؟ ورته وایي نه، ولې به پریشانه کېږي؟ د خپل مالک شی دی، مالک څه څو ورځې امانت راوړی دی برته مالک لځي. باره ورته وایي سړی چې کوم بچی الله تعالی ما او تا ته امانت راکړی و نو د هغې اصلي مالک د الله تعالی ذات ولو،
برای پشپا کې چې ته د ماښام منزل ولاړې نو الله تعالی د هغه امانت برته طلبګار سو هغه امانت پر خپل طرف پر وغوښته نو ورته استا بچي برای په ماښام کې وفات شوی دی اوس بسار دغه جنازه وکړه حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ډیر ناراض او ډیر پریشان نسو او دغه بچي غم ډیر اثر ور باندې وکړ ورته زنانه تابه پشپا کې ماته ویل تابه په هغه وخت کې ماته اطلاع راکوله صحابه کرامو ډیر شعادت چې کله به مشکل رااله دستی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسه سار خاوند زنانه دواړه رالو پیغمبر علیه السلام لا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل شپې ټوله قصه وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اللهم بارک فيما فعلتهما في هذه الليله الله تعالی د ستاسو د شپې په ټولو حالاتو کې برکتونه درواچي الله تعالی د ستاسو په صحبت کې برکت درواچي الله تعالی د ستاسو په دې شپه کې برکت درواچي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا برکت او د هغه خلکو پر دې پریشانی باندې د هغه زنانې د صبر برکت چې الله تعالی د دغه شپې د صحبت سره حضرت ابو طلحه ته د عبد الله په مثل کې یو بچی ورکې د عبد الله ته الله تعالی لس بچان ورکو لس سره قرآنی حافظانو او لس سره قرآنی قاریانو او لس سره مجاهدینو چې د هغې ټولو زندگی بیا په جهاد کې دي نو ما درته ویل چې کله حالات پر انسان باندې راسي او انسان پر هغه حالاتو باندې صبر وکړي بیا خو د الله تعالی سره د صبر بدله ډېر لوړه بدله ده نو ځکه د انسان په ژوندۍ کې پر یو حال باندې قرار نه لري چې پر یو حال باندې قرار لري هغه صرف د الله تعالی ذات دی نو پر انسان باندې کله د خوشحالۍ حالت راځي او کله د غم حالت راځي د خوشحالۍ په حالت کې شکر دی د غم په حالت کې صبر دی پر انسان باندې کله د مالدارۍ حالت راځي کله د مسکنت د مالدارۍ په حالت کې شکر دی د مسکنت په حالت کې صبر دی پر انسان باندې کله د صحت زمانہ راځي کله د بیماری زمانہ او چې د صحت په زمانہ کې د الله تعالی پر نعمت باندې شکر دی او د بیماری په زمانہ کې د الله تعالی پر نعمت دا هم د ځان لپاره نعمت بلل پر دی باندې صبر کول دي او چې کم سړی زندگی په صبر او شکر کې تیر سي صبر هم د جنت لار ده شکر هم د جنت لار ده بیا به د صبر زندگی بیا به د شکر زندگی دواړه الله تعالی د جنت ذریعہ ګرځي الله تعالی دې دا مذاکره زموږ او تاسو دماغونو کې راولي واخر الله